د برېښنا لیږد پراختیا او ډاډمنتیا د میدان ښار زرکوي ټرانسفارمر به له 1000 څخه زیات نوي پیرودونکي د لومړي ځل لپاره له برېښنا څخه برخمن کړي. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د برېښنا انرژۍ ویش او پراختیا هڅو په دوام په مرکز میدان ښار کې د 1000 کیلو ولټ امپیر ټرانسفارمر نصب چارې بشپړې شوي چې په سیمه کې د ډاډمنې برېښنا خدمتونو د پیاوړتیا لپاره یو بنسټیز او اساسي ګام بلل کیږي. نو دا په برېښنا شرکت په 9.5 میلیون افغانۍ په ارزښت تمام شوی د لګښت پرې راغلی دي. سلیله الحمد موږ د میدان وردګو برېښنا د سطح عملیاتي ټیم اوس وکړی چې خپله په خپله ظرفیت سره دا موږ مونتاژ کو نصب کو او دا بهره بردارۍ ته آماده کو. دغه ټرانسفارمر د افغانستان برېښنا شرکت د فني ټیم له لوري په خپلواکه توګه د پیاوړو تخنیکي معیارونو پر بنسټ سره نصب او له مرکزي سب سټیشن سره په بریالیتوب سره وصل شوی. د دې پرمختګ په پایله کې به نږدې 1000 نوي پیرودونکي د لومړي ځل لپاره له باثباته برېښنا څخه برخمن شي. سربیره پر دې دا پروژه به په موجوده شبکه کې د ضایعاتو کمښت سره مل د اضافه بارۍ فشار راکم کړي. دا په نن شرایطو کې چې ریاست برېښنا نه موږ ته دا وخت میسر سي او دا 1000 کیلو واټه ټرانسفارمر چې موږ ته نصب سي دا د ولسو د ریاست برېښنا په زښت ډېره لویه راټولونه ده. ډېر ته خوشحاله یو ډېر ته منندوی یو چې شپه ورځ زموږ په خدمت کې دي او دا یې موږ ته صحیح کار کوي برېښنا رسوي. د افغانستان برېښنا شرکت د خپلې ژمنتیا له مخې هڅه کړې څو د برېښنا شبکو د پیاوړتیا او د هیواد د انرژۍ د ثبات په برخه کې په دوامداره بڼه سترې پروژې پلي کړي او ښارونو ترڅنګ ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته د برېښنا لیږد پراخ کړي څو په ټولیزه توګه د برېښنا لاسرسي کچه لوړه شي.